رهبرا و حاکمات سر اشراهم کنه باید هم باید تمامی تمدید مبارکی میگیم رونو و فرند و اختر مبارک شد. سلام خدمت دوستان و هیله از مانی که ویدیو من اختر مبارک شد شنودا و بیدای گرامی مجلس قدرمن دوستان هم در شیبه گوری چې افغانانو په جمعیت کې عزیزان ټول راغلي دي اختر مبارکي کې یو د بل سره یو به مونږ او تاسو تصویرونه د دوی ولرو هر یو په ډیرو ولولو سره دلته راغلي دي او جمعیت کې شکل انشاءالله چې ډیر بیروبار ده شنونده و بیننده عزیز و گرامی واقعا که امروز اینجا هموطنان ما زیاد آمدن تشریف آوردن و هر کدام با علاقمندی فراوان دیگه سهم دارن و همه سلام و احترام. من نمیتونم عید مبارکی بکنم زنشم کول اختر مبارکی و که من قدرمن دوستانو ذکر چی باید تصویر واخلم اینه ده چه ټول سره عزیزان یو بل ته غیږي ورکوي د اختر مبارکي ده د لوی اختر انشاءالله قدرمن دوستان سره زه نشم کولی اختر مبارکي وکړم زه د دوی تصویرونه به اخلم هیله ده چې زموږ په ګران وطن کې هم افغانستان ویاړلي خلک په سوله او صفا کې ژوند وکړي او نیکمرغه ژوند د هر یو په برخه د ټولو د اختر مبارک شي عید هم وطنان مبارک باشه و ما امیدوار هستم شنونده و بیننده عزیز و گرامی که عید هم وطنان ما هم در دنمارک و هم در سایر کشورهای که افغان ها مهاجر هستند مبارک باشه. قدرمن دوستانو په ژوندۍ توګه موږ د افغانانو له جمعیت نه په کوپنهاګن کې خبرې کوو او دوی ټولو ته د اختر مبارکي وایي. قدرمن دوستانو زه نشم کولی رښتین صاحب چې اختر مبارکي وکړم تاسو تصویرونه اخلم خدای دې ټولو ته نیکمرغه ژوند ورکړي. عزیزان دی یو د بل سره راځي د جمعیت له ملایمان سره هم دلته ټول خپل اختر مبارکي کوي. تاسو ټول ته د اختر مبارکي وایو او هیله ده چې د اختر په خیر سره ټول تیر کی. جناب ډاکټر صاحب رحیمی زمونږ د جمعیت ملایمان د ستړي مشي صاحب صحت مو خیرات د څنګه است اختر مو مبارک شه صاحب. یو خبره مو غوښتله د پیغام په توګه او د اختر مبارکي په توګه له تاسو واورو. مهربانه صاحب بخیر راغلی اختر مبارک شه. څه وایي خپلو خلکو ته نړۍ په ګور ګور کې او خصوصا د افغانان رادیو ته او ټولو دوستانو ته د اختر مبارکي مخکې د قربانۍ اختر د ملک سیاسي رهبرانو ملایانو عالمانو لپاره د قربانۍ یو ډېر ډول د خپل ملت لپاره څه قرباني ورکول ډېره زیاته مننه. خوشحاله او نیکمرغه اوسئ. قدرمن دوستانو هر یو دوستانو سره مونږ نشو کولی ستړي مشي او اختر مبارکي وکړو. خدای تعالی دې ټولو مبارک کړي. او بیننده عزیز و گرامی همونطور که میبینین بسیار یک فضای مملو از خوشی و کاملا مسرت در اینجا حکم فرماست و دوستان عزیز ما هر کدام و نوبه خود هر کدام از عزیزان عید شما مبارک باشه. امیدوار هستم خوب بگذره. همکار عزیز خدای آفتیم صاحب سلام برسه. عیدتان مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. انشالله که همه چیزا خوبه. خوش هستیم که افغانا با هم جمع است. مثلا پیام عیدیتان برای هموطنان داخل وطن عید تبریک میگم. عید بسیار عالی. بسیار تشکر زنده باشید. د باندې هم دلته قدرمنو اوریدونکو عزیزان ګوره چې ټول تشریف لري. ډاکټر صاحب محترم اختر مبارک شه. څنګه څنګه خپل سره ډیر یاد کړی ګوره او کا ډیر اختر مبارک شه.
نو اوس خو سلامونه زه په ثبت کې ما دغه شیبه قدرمن دوستان تاسو ګوري په ټوله نړۍ کې بیا د ټولو اختر مبارک عید شما مبارک باشه ټول عزیزان ته د اختر مبارکي وایو هیله ده چې ټول د خوشحالۍ او نیکمرغۍ په فضا کې ژوند ولري او ټول ته د اختر مبارکي وایو تاسو ته مبارک دي ټول ته د مبارکي سلام علیکم سعادت شما خوب هستید و شما مبارک باشه دام جناب شریفی صاحب د چې دا 22 کاله ما د اختر مبارکي کوم دلته شریفی صاحب ستړي مشه زه ډیره مبارکي تاسو نه شم ځکه په سب کې اختر د مبارک شه مامون صاحب هم دلته تشریف لري سلام علیکم سیادت زمونږ په خوانای یارو آشنا د کابل د ډیرو سختو حالاتو هیله ده چې خوشاله يم چې ټول سره ګورو اختر دې د ارڅنه مخکې تاسو مبارکي به دې زمونږ او تاسو دغه ټولو دوستانو ته مبارکي او تاسو خپلوانو ته مبارکي او په مجموع کې ټولو مسلمانانو ته مبارکي او ټولو عبادتونه او قربانیان دي قبول او منظور شي د الله پاک په دربار کې ټول سره قرباني په دې وخت کې د افغانانو سي بس یو بل سره اتحاد او اتفاق وکړي دا ډیره مهمه خبره ده مامون صاحب یو خبر هم ده یو بل سره جوړېدل او تعامل ډیره زیاته مننه قدرمن دوستانو دلته د افغان حقوق پوهان د ټولنې رئیس جناب میر عبدالواحد سادات هم تشریف لري سلام علیکم سلام علیکم محترم و دوست اختر مبارک شه څنګه هستید سیادت مو خدا خیریت ده تشکر ژوندي اوسه د افغان حقوق پوهانو ټولنه په اروپا کې څه پیغام لري یو لاند د اختر مبارکي خپل ټول وطنوالو خپل ټول افغانانو ته د اختر په مناسبت مبارکی وایم دیر الله اختر مو بختوره چی فکر میکنیم بهترین قربانی دمی وقت برای افغانا چی خواد باشه بهترین قربانی از چی قرار است محبت همدیگر در آغوش گرفتن سر وحدت واقعی ملی فکر کردن سر برادری فکر کردن سر همدلی فکر کردن امی بهترین قربانی است بسیار زیاد تشکر موفق باشید جناب سادات صاحب محترم خوش باشید السلام علیکم